بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نننې زموږ د ټیک ټاک شاپ دریم کلاس دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د ټیک ټاک شاپ یو کمپلیټ کورس شروع کړی دی. د دې نه مخکې زموږ د ټیک ټاک شاپ دوه کلاسونه شوي دي او دا زموږ دریم کلاس دی. ان شاء الله دا کورس به بالکل د بیسیک نه بالکل سټپ بای سټپ کور کیږي او زموږ کوشش دا دی چې دا کورس داسې ډیزاین شي چې د 12 کالو ماشوم هم په دې باندې ښه په اسانه سره پوهیږي. خو موږ ستاسو نه صرف یو ریکویسټ کوو ځکه چې ستاسو یو پازیټیو کمنټ موږ ته یو انرژي راکوي. ښه زموږ چې کوم نننی کلاس دی دا ډېر زیات ټیکنیکل او ډېر زیات ضروري دی ځکه چې په دې کلاس کې موږ نن د ټیک ټاک شاپ اکاونټ کریشن زده کوو. مطلب چې موږ په یو کې د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو. خو د اکاونټ د کریشن نه مخکې یو څو ریکوایرمنټس دي چې هغه به تاسو سره ضرور وي. لومړی دا چې ستاسو آی پی به د یو کې وي، مطلب تاسو سره به یا پیډ وی پی ان وي او یا به تاسو سره وی پی اس وي. دویم دا چې ستاسو کمپنی به رجسټر وي، یعنې تاسو به LTD جوړه کړې وي. او دریم دا چې تاسو سره به د OTP لپاره د UK نمبر وي. نو د دې لپاره د UK ګیپ سیم ملاویږي، تاسو به هغه پرچیز کړئ. او بل دا چې تاسو سره پاکستاني پاسپورت وي، ځکه نن چې موږ کوم اکاونټ جوړو هغه به موږ په پاکستاني پاسپورت باندې جوړو. خو دا یو خبره تاسو په یاد ساتئ، زه چې نن کوم اکاونټ جوړوم دا اوریجنل ډاکومنټس نه دي، دا زه تاسو ته صرف یو ډیمو درکوم. خو د اکاونټ د جوړولو نه مخکې موږ خپل آی پی چینج کړو. خو تاسو به کله هم په وی پی ان باندې اکاونټ نه جوړوئ. که چېرته تاسو پریکټس کوئ نو بیا صحیح ده، او که چېرته تاسو د خپل ځان لپاره یو صحیح اکاونټ جوړول غواړئ نو بیا به تاسو کله هم په وی پی ان باندې اکاونټ نه جوړوئ. کوشش کوئ چې تاسو وی پی اس پرچیز کړئ. زه به دا وی پی ان آن کړم او زه به دلته آی پی د یو کې کړم. دلته به زه چک کړم آی پی لیک. دلته موږ خپل آی پی چک کړو. صحیح ده چې زموږ آی پی د کوم ځای ده. تاسو کتلی شئ زموږ آی پی چې ده هغه د یونایټډ کینګډم ده. د دې نه بعد دلته موږ په کروم کې سرچ کوو ټیک ټاک شاپ. ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر. دلته موږ سرچ کوو ټیک ټاک شاپ سیلر سنټر ان یو کې او دلته موږ په دې ډومبي باندې کلیک وکړو. دلته موږ کوو ساین اپ وذ ګوګل. دا به زه کنټینیو کوم. کنټینیو بیا به کنټینیو کوو. صحیح ده. دا به څه ناڅه لوډینګ کوي، تاسو به دې ته ویټ کوئ. یو نیم ټایم کې به تاسو ته په دې پیج باندې صرف لوډینګ شو کیږي، مطلب ستاسو لوډینګ چې دی هغه به نه کمپلیټ کیږي. نو د هغې وجه دا وي چې ستاسو آی پی چې دی هغه اکوریټ نه وي. مطلب تاسو یا د یو اس اکاونټ کریټ کول غواړئ او یا د یو کې، خو ستاسو آی پی چې دی هغه د پاکستان وي. نو په داسې سچویشن کې ستاسو لوډینګ چې دی هغه به نه کمپلیټ کیږي. نو تاسو به خپل آی پی ضرور چک کوئ. دلته اوس موږ ته وایي ټیل اس مور اباوټ یور بزنس. دلته موږ لومبی څه وکړو، دلته موږ privately owned business. دلته موږ next کو. دلته بیا موږ ته وایي company name and full. دلته به دا انفارمیشن تاسو کله هم د ځان نه ورکوئ. مطلب ستاسو چې کومه کمپنی ده تاسو به ایگزیکټ د هغې نیم ورکوئ. دا زه تاسو ته صرف اگزامپل درکوم. دلته به سرچ کوم UK کمپنی چک. تاسو به ټول معلومات چې دي چې ستاسو ټول انفارمیشن چې دي هغه صحیح وي. دلته چې دی دا لومبی ویب سایټ چې دی دا موږ اوپن کوو get information about a company. accept. دلته موږ کوو start now. فار ایگزامپل ستاسو کمپنی چې ده هغه ده احمد.
احمد. تاسو به دلته خپله کمپني سرچ کوئ. دلته چې موږ سره کوم انفارمیشن دي هغه به موږ کاپي پیسټ کړو. لکه فار ایگزامپل احمد لیمیټډ. دا موږ کاپي کو دیږي نه. دیږي نه کمپني نمبر دا دی رجسټریشن نمبر. دا موږ کاپي کړو. او دلته وایي رجسټریشن ډیټ. نو دا انفارمیشن چې دي دا دی 8 جولای 2013. او 8. دلته next. بیا موږ ته په next پیج کې وایي country region that issue the ID. دلته موږ پاکستان سلیکټ. هر دې نه بعد بیا موږ کو verify now. دلته موږ یوز موبایل فون کو. صحیح شو ځکه په موبایل فون باندې په اسانه سره سکین کیږي. تاسو به په خپل موبایل کې یو اپ انسټال کړئ چې هغې ته ویلی شي سکین QR کوډ. دلته تاسو خپل ایمیل پوټ کړئ. نو بیا به تاسو په موبایل باندې خپل پاسپورټ چې دی هغه به سکین کړئ. مطلب ستاسو چې کوم پاسپورټ پکچر دی هغې نه به لایف یو پکچر وکاږئ. خو تاسو به په پکچر کې خپل لاس نه راولئ. تاسو کتلی شئ زموږ د پاسپورټ چې کوم پکچر و هغه بالکل سکسسفولي سکین شو. چې کله موږ نیکسټ لاړ شو نو موږ ته بیا دا پیج شو شي. نو دلته بیا موږ خپل د UK نمبر یعنې موږ سره چې کوم ګیپ سیم نمبر وي هغه به موږ دلته پوټ کړو. چې کله موږ هغه پوټ کړو نو په هغه نمبر باندې به یو OTP لاړه شي. نو چې کله موږ هغه OTP دلته پوټ کړو دې نه بعد بیا نور سیټینګ دی چې هغه هم ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. انشاءالله په هغې باندې به موږ بله ویډیو جوړه کړو لکه پیمنټ ویریفیکیشن او دغرنګې ویر هاوس سیټینګ. انشاءالله په دې کورس کې به موږ نه هیڅ هم نه پاتې کیږي. موږ به هر څه بالکل سټیپ بای سټیپ کور کوو. نو امید ساتم چې تاسو به د ټیک ټاک شاپ اکاونټ کریشن باندې ډېر په ښکلي طریقې سره پوه شوي وي. انشاءالله دغرنګې به موږ د ټیک ټاک شاپ مکمل کورس بالکل سټیپ بای سټیپ کور کوو. زموږ کلاس یو صرف د ټیک ټاک شاپ د اکاونټ کریشن باره کې و. مطلب چې موږ په پاکستاني پاسپورټ باندې د ټیک ټاک شاپ اکاونټ څنګه کریټ کوو. امید ساتم چې دا کنسپټ به ستاسو مکمل کلیر شوی وي. نو د بلې ویډیو د راتلو پورې موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان.